الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنتي طولت معلومة دا چنن ورز دا محرم دا میاشتې لسم تاریخ دی او دیتا دا عاشورا ورز ویل کیږي او بعضو مسلمانانو ملکونو کې سبا لسم تاریخ دی. الغرض دا لسم تاریخ دا د محرم دا ورځ د محرم د میاشتې دې ته عاشورا ویل کیږي. اوس دا یوم عاشورا چې دا د دې په باره کې یو دوه خبرې. اولنۍ خبره هغه دا ده چې دومره موږ د دې دین نه لرې شوي او د قرآن او د حدیث د معلوماتو نه چې موږ ته دا پته هم نشته چې د عاشورا دا ورځ دا څه تاریخ لري او موږ دا روژه ولې نیسو. دا موږ ته پته نشته. ډېرو لږو ته دا پته لري چې دا روژه موږ ولې نیسو، حقیقت ورته معلوم دی. نور ډېر مسلمانان خصوصا زموږ د ملکونو هغه یادومه چې هغوی ته دا پته نشته چې دا روژه ولې نیسي، او که د څه ورته پته ده نو هغه ورته غلطه پته ده. شیعهګانو روافظو په دې ورځ باندې بلکې دا یو څو ورځې دومره ماتمونه شروع کړي دي او دا ځان وهل او جړاګانې او یا حسین او یا فاطمه او دا چغې وایي. جاهله سنیان چې ځان ته سنیان وي او جاهله دي، نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي نه د حق پرستو علماو سره کیني او نه د هغوی نه چې ته معلومات کړي دي. هغوی هم په دغې خلکو پسې روان دي او په دغه چغو پسې روان دي چې دا ورځ دا د غم ورځ ده او په دې ورځ حسین رضی الله عنه شهید شوی دی، نو د غم د لاسه موږ روجې نیسو او موږ تورې کپړې اچو او موږ صدقې او خیراتونه کوو. دا خبره صحیح ده چې حسین رضی الله عنه په دې لسم تاریخ د محرم شهید شوی دی او د هغې حقیقت مونږ بیان کوم چې په هغې کم پټ حقیقتونه دي چې هغه مونږ ته نه دي بیان کړی شوي. خو دا خبره صحیح ده چې حسین رضی الله عنه سره ظلم شوی او هغه په لسم د محرم چې هغه د عاشورا سره برابرېږي هم په دې تاریخ باندې هغه شهید کړی شوی دی. خو دا روجې چې موږ نیسو دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې نه نیوه. حسین رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې شهید شوی وروسته، او روجې مخکې نیوی شوې ده. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی یهودو به دا روجې نیوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو او بعضې روایتونه کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې نیولې د مکي دور کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نه زیات معلومات وکړي دا روجې تاسو ولې نیسئ. نو هغوی چې په دې ورځ الله فرعون تباه کړی او موسی علیه السلام له نجات ورکړی او موږ د الله شکر ادا کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې موږ خو بیا ډېر حقدار یو د دې چې دا روژه ونیسو ځکه چې موږ د موسی علیه السلام په صحیح معنو سره تابعدار یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو دا روژه نیسئ. او بیا چې کله د رمضان د روژې لازم شوې نو دا روژه مستحب پاتې شوه، یعنې که څوک یې نیسي الله ول اجر ورکوي، چې څوک یې نه نیسي ګناهګارېږي نه. خو چې چا ونه نیوه د لوی خیر نه محرومه شو ځکه چې په یو روژه باندې الله تعالی ته د یو کال ګناهونه معاف کوي او بیا پته نشي چې کال بعد به ته یې او که نه به دا موقع به ستا ژوند کې راځي او که نه به راځي. حقیقت دا دی چې د عاشورا په ورځ چې موږ روژه نیسو ولې نیسو؟ د الله شکر ادا کوو چې فرعون تباه شوی دی، موسی علیه السلام له الله نجات ورکړی. په دې ورځ غم کول دا غیر شرعي کار دی او یا په دې ورځ خوشحالیانې کول دا غیر شرعي کار دی. ځکه چې په دې ورځ خوشحالیانې کول د هغه اهل بدع او بېدینو کار دی چې د حسین رضی الله عنه په شهادت خوشحاله دي. په دې ورځ غمونه کول د شیعهګانو روافظو کار دی چې د هغوی منافقت کوي په اصل کې، حقیقت یې ته بیانوم. پاتې لار د قرآن او د حدیث هغه ده چې د حسین رضی الله عنه په شهادت باندې موږ ټول غمجن یو. یو مسلمان به په دې خوشحالي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی شهید شوی دی. ما ته دا وایي چې یو سړی کلمه وایي په دې به خوشحالي، څوک به په دې باندې خوشحالي او مبارکیانې به ورکوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی شهید شوی. مشکل دا دی، لوی مشکل، چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي چې قیامت ته نږدې به بیانول والا ډېر شي، عمل والا به لږ شي، بیانول والا به ډېر شي، علم والا به لږ شي، هغه نښه راښکاره شوې ده. منبر ته خیجه قصه بیانوه، منبر ته خیجه قصه بیانوه، نور دې د تاریخ نه سره خبر نه چې تاریخ څه ته وایي. دا تاریخ نه دی خصوصا د حسین رضی الله عنه او د یزید رحمه الله او د کربلا واقعه. یاره دې کې چې څومره ګوتې والی شوي دي دومره بله یو قصه کې نه دي والی شوي. دې کې د ډېرې ګوتې ولې والی شوي دي ځکه چې شیعهګان او روافظ خپل مذهب چلی په دغه قصه باندې. نو ځکه په دغه قصه کې دومره ګوتې والي دي، دومره ګوتې چې یو څو به درته پکې حقیقتونه ووایي، یو څو د شمار او نور به درته سوچه دروغ بیانوي. اوس زموږ په ملک کې خو مشکل دا دی چې منبر ته چې څوک وخوت اوسې بیان کړو، بلکې سبحان الله دې خلکو ته پکې ډېر ازادي ده. د دې خلکو ښه حمایت کېږي، ښه حفاظت کېږي چې څوک دا قصې بیانوي، صحابه کرامو پسې بدې ردې وایي، د کربلا د دروغو قصې بیانوي، دا ماتمونه کوي، د دغو یعنې دوی ته پکې اجازت زیاتې دي نورو نه. نو عوام اوس زموږ عوامو ته ګوره د دوی هغه قصه خوښه ده چې د هغې د بیانولو سره دوی له جړا ورشي. د عوامو کومه قصه خوښه ده چې دوی له پکې جړا ورشي، د حقیقت سره کار نشته.
حقیقت په تندر لګاو دي قصې سره سند شته او کني شته دغه زموږ څه کار دي او مولوی صاحب داسې ناشنا بیان وکړو چې موږ په جړه دا د پښتنو غټ مولا دی او دا د پښتنو خوښ بیان دی چې موږ په جړه کړو چې تاسو پورې په جړه کړې نه تر دې دروغ منی نه ځکه که تا ونه جړل او ته په غور سره د دې قصې ته وکړې خو او به د تحقیق وکړو د دروغ معلومي نو چې ته کله په جړه کړې او دومره په جړه کړې چې ته د سره خبروم نه نو ته به څه حقیقت معلوم کړې او ته به څه تپوس وکړې هغه په منبرونو باندې په دې ورځ ګوره سبا ګوره بل ورځ ګوره نن ګوره یو قصه بیانېږي چې حسین رضی الله عنه په سینو ته خلک ودرېدو او یزید راغی او په یزید د لعنت او یزید ورسره دا وکړو ګیرې ته وویسته اوبه یې وله ورنه کړې او اسمان نه وینې راوبهېدې او د کاڼو لاندې وینې پرتې وې او خلکو چغې وهلې او ښځو سره وله زنا وکړه دغه یو قصه بیانېږي په منبرونو باندې دغه خلکو او دا لاندې ورته ناستې دقه جړاګانې لا عجیبه دا ده تعجب په دې باندې وکړي چې د سنیانو بعض دا چې ځان ته سنیان وایي اهل بدع د دوی مولیان ورځي د هغوی په ماتمونو کې ناستي وایي جي نن موږ هم دوی سره په ماتم کې شریک یو دا حقیقت ته بیانوم اگر که دا وخت ما سره لږ دی ځکه چې دا دومره اوږد حقیقت په لږ وخت کې نه معلومېږي خو زه به درته مختصر په یو څو ټکو کې بیان کړم تاریخ نه دی تاریخ صحیح ده چې دې کې سند له دومره اهتمام نه ورکړی کېږي څومره چې په احکامو کې ورکړی کېږي لکه اوس ته چاته مسله بیانوي د حلال او د حرامو دې کې کمزوری سند چلېږي نه چلېږي تاریخ کې کله ناکله ګنجایش پیدا شي خو په هغه مسله کې چې د عقیدې خلاف نه وي دا سره یاد کړه ګنجایش پیدا کېږي خو په هغه مسله کې چې هغه د عقیدې خلاف نه هغه د بل صحیح حقیقت خلاف نه لکه اوس یو طرف ته صحیح حقیقت موږ سره باسنده پروت دی او بل طرف ته یو سړی قصه بیانوي د تاریخ په کمزوري سند سره چې هغه د دې په ټکراو کې ده تاسو به خبره پوهېږي که نه او بل راشي هغه دا وایي چې جي په تاریخ کې ګنجایش دي دلته ګنجایش دي ولې نشته هلته حقیقت په صحیح سند سره موږ سره پروت دی که نه نو چې موږ سره باسنده تاریخ پروت دی بې سنده خبرې ته زموږ څه ضرورت دی پوه شوي په دې خبره د حسین رضی الله عنه د شهادت واقعه د دې نه ګورې د عقیدې مسله جوړه شوې ده د دې د عقیدې مسله جوړه شوې ده او په دې کې کمزوري سندونه او کمزوري تاریخ په دې نه چلېږي ځکه چې هم دا واقعه د صحابه کرامو دشمنانو یو لار جوړه کړې ده صحابه کرامو ته رسېدو لپاره هم په دې لار باندې ورځي صحابه کرامو ګستاخي کوي هم په دې لار باندې ورځي معاویه رضی الله عنه پسې کنځلې کوي هم په دې لار باندې ورځي په ابو سفیان رضی الله عنه پسې کنځلې کوي بلکې په دې ټولو صحابه کرامو باندې ورځي په دې لار نو په دې کې څنګه ګنجایش دي چې ته کمزوري تاریخ بیان کړه دلته به ټوس حقایق بیانې او باذن الله بتوفیق الله زما دا خبر ورسوي هر هغه څوک چې زما دا بیان اوري چې څوک دې ماته حقیقي تاریخ په صحیح سند سره داسې بیان کړي لکه څنګه چې د شیعاګان روافض بیانوي د قیامته پورې نشي بیانولی او دا زه چې کوم حقیقت بیانوم با سند الحمدلله که د چا په څه قسمه اعتراض ولیکي موږ جواب کولی شو زما دا خبرې څه پټې پناه نه دي زه په کمره کې ناست یم ټوله دنیا یې ګوري چې کوم ځای ته رسي او چې څوک یې اوري با سند خبرې دي الحمدلله موږ د حسین رضی الله عنه سره محبت کوو او موږ چې څومره کوو دومره ورسره هېڅوک نه کوي خو موږ دومره معتدل خلک یو ولله الحمد ځکه چې الله راته منهج د قرآن او حدیث راکړی چې د حسین رضی الله عنه سره دا مینه هم د شریعت په حدودو کې دننه کوو یوه دویمه د حسین رضی الله عنه په مینه کې دومره ړانده نه یو چې د هغې د لاسه ظلمن په چا باندې بهتانونه ولګوو څومره صفا منهج دی ولې د حسین رضی الله عنه سره محبت به لازم دی چې ته به د هغه په مقابل کې په معاویه او په یزید او په ابو سفیان رضی الله عنهم په هغوی به بهتانونه لګوې لازم دی دې لپاره د دې نه بغیر د حسین سره مینه نه کېږي آیا د آل بیت سره به محبت اله کېږي چې کله ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې کنځلې وکړي آیا آل بیت سره به محبت اله کېږي چې کله ته عمر بن خطاب سره دښمني وکړي چا دا خبره کړې زمونږ محبت دی که د آل بیت سره راشي وګوره او زمونږ محبت دی د ابوبکر صدیق سره او زمونږ مینه ده د عمر بن خطاب سره زمونږ مینه د عثمان سره ده د علي سره ده زمونږ مینه د معاویه رضی الله عنه سره ده د ابو سفیان سره ده د دې ټولو صحابه کرامو سره ده مونږ ته خو څه فرق یعنې دا نه ده محسوسه شوي چې یو طرف رانیسي نو بل به پرېږدي ګوره دوه فرقې دي یو د شیعاګانو روافظو ده دوی آل بیت په دروغو رانیولي دي او باقي صحابه کرام ټول کافران کړي دي وایي صحابه کرام ټول مرتد شوي دي اصول ولې وایي موږ د آل بیت سره محبت کوو د پیغمبر د خپلوانو سره د دوی په مقابله کې دا نواسب چې ورته ویل کېږي دا راووتو وایي موږ د صحابه کرامو دفاع کوو نو هغوی دومره ظلم وکړو چې آل بیت یې کافران کړو وایي د نور صحابه کرام اوچت مسلمانان څوک به غلط او څوک به صحیح دی دواړه ګمراهي دي پاتې لار زمونږ ده الحمدلله آل بیت سره محبت باقي صحابه کرامو سره محبت د آل بیت شان فضیلت هغه خپل ځکې دی چې هغوی الله لوی فضیلت ورکړی د صحابه کرامو باقي صحابه کرامو فضیلت او شان ځان لدی بیا د صحابه کرامو سره موږ ټولو سره محبت کوو جملتن خو د بعضو سره د بعضو نه زیات محبت کوو ځکه چې دا مقام الله او د الله پیغمبر ورکړی دې کې څه غلطه شته زموږ په دې لاره کې څه غلطه شته موږ په حسین رضی الله عنه پسې کنځلې وکړې موږ په عمر او په ابوبکر او په عثمان رضی الله عنهم پسې بدرې دي وي آیا موږ دا وایو چې حسین رضی الله عنه چې شهید شوی دا ډېر ښه کار شوی دی او خدای دې وي ځکه زه تاسو ته وایم بیا یې درته وایم او بیا یې درته وایم چې څو پورې د خبرې خپل تحقیق نه کړی دا وخت پورې به چا فتوا مه لګوه
زمون په باره کې روافض دا وایي. اوس که زه دا موږ سلفیان الحمدلله علی حدیث زمون په باره کې دا عام اهل بدع وایي دا ګستاخان دي او دا امامانو پسې کنځلې کوي او دوی د قرآن نه منکر دي او دوی د حدیثو نه منکر او دا خبرې کوي. دا جاهلان وایي. زه دا خبره نه کوم. اوس موږ او د اهل بدع چې څومره دي او څومره ځان ته سنیان وایي، موږ ټول د شیعهګانو په مقابل کې یو. دا شیعهګان روافض موږ ټولو باره کې دا وایي چې دا د اهل بیت دشمنان دي. دا د اهل بیت څه دي؟ دشمنان دي. ته به دا نه چې ومنې چې آها بس صحیح ده، د هغوی دا خبره صحیح ده، زموږ دا مولیان د اهل بیتو دشمنان دي. ته راشه تحقیق وکړه چې دا په رښتیا دشمنان دي د اهل بیتو که نه. چا دشمني کړې د اهل بیتو سره؟ بلکې اعلان زموږ دا دی څوک چې د اهل بیت دشمن دی زموږ دشمن دی، او څوک چې د اهل بیت سره محبت کوي موږ ورسره محبت کوو. موږ د هغوی نه سر قربانو د اهل بیتو نه، خو حقایق هغه نشو پټولی. حقایق په یو لحاظ موږ نشو پټولی، ځکه چې حقیقت ما پټ کړو دا خو ما لویه دوکه وکړه، خیانت مې وکړو مسلمانانو سره. را روان نسل به دغه قصه ټوله بیانوي او شوي هم داسې ده. کم علم جاهله مولیان په سنیانو کې هغوی دا قسم د شیعهګانو نه راغستې ده. لکه هغه مشهور مقرر دی پاکستان کې، تاسو یې پېژنئ، د علم نه عاري او خالي. هغه هم دې ماتمونو کې ناست یو قصې کوي او وقته قصه کوي کوم چې روافض او شیعهګان کوي. نو سنیان دې ته ګوري دا زموږ سني مولا دی، دغه قصه د نه اوري بیا هغه بل ته بیانوي، بیا هغه بل ته بیانوي. حقیقت د تاریخ هغه پټ پاتې شو. نو ان شاء الله په دې مختصر وخت کې زه تاسو ته قصه د کربلا هغه بیانوم او یو څو پټ حقیقتونه چې زموږ نه پټ کړی شوي دي یا په موږ باندې پټ پاتې شوي دي. چې موږ ته دا پته ولري چې د کربلا کې اخر څه قصه وه. اول خو دا خبره واضح شو چې د عاشورا د روژې تعلق د دې سره نشته. دویمه دا واضح شو چې په دې ورځ نه غم شته نه په دې ورځ خوشحالي به نه وهل شته، عام عبادت د الله کوو بس د عاشورا ورځ. بله دا واضح شو چې د حسین رضی الله عنه په شهادت باندې موږ ټول غمجن یو، موږ ټول پرې خفه یو. او چا چې حسین رضی الله عنه شهید کړی دی رب العالمین خو تباه کړی دی، خو رب العالمین دې په آخرت کې ذلیل او رسوا کړي. د څو خبرې خو واضح شو. اوس راځو د کربلا واقعه. د دې نه مخکې چې تاسو د کربلا د میدان قصه بیان کوم، دا قصه د شان راغسته غواړي چې کربلا ته دا خبر رسېدلې څنګه ده. ځکه که چېرته سرسري موږ دا خبره شروع کړو نو کېدای شي بعضو په زړونو کې بیا هم تپوسونه پاتې شي چې د کربلا دا قصه څه وه. 55 هجري وه، د هجري 55 کال، او معاویه رضی الله عنه امیر المؤمنین. که تاسو ته یاد د معاویه او د علي رضی الله عنه منځ کې مسلې راغلي وې. بیا چې کله علي بن ابي طالب رضی الله عنه وفات شو یا شهید کړی شو، نو د هغه زوی حسن رضی الله عنه د هغه په ځای مشر شو چې د هغه مشر زوی حسن رضی الله عنه څه چلو کو خبره ټوله حواله کړه معاویه ته چې د مسلمانان یو شي. هغه دا قصه ټوله ختمه کړه، مسلې ټوله حواله کړه معاویه ته. اوس کوم چې کې هغه چې دښمني جوړه کړې ده دوی په منځ کې، موږ چې حسینیان یو، موږ حسنیان یو، نور موږ یزیدیان یو، موږ د معاویه په ډله کې دا ډلې راغلي د کوم ځای نه دي. چا دا ډلې جوړې کړي؟ دا ټول د الله بندګان یو بل سره محبت کوو. حسن رضی الله عنه راولګېدو، مشرتیا یې پرېښود معاویه ته رضی الله عنه چې د مسلمانان یو شي. او هغه کال مشهور په دې شو د مسلمانانو د یو کېدو کال. لوی رحم الله په مؤمنانو باندې وکړي، ځکه چې د ډېر وخت نه مسله را روانه. ښه، په 55 هجري کې بیا معاویه رضی الله عنه داسې چل وکړو چې امر یې وکړو چې د هغه زوی یزید ابن معاویه وایي د ده سره بیعت وکړئ. خلکو ته یې دا وایي چې تاسو د یزید سره بیعت وکړئ. اوس دې کې دوه خبرې. یوه، معاویه رضی الله عنه دغه زړو مشرانو د طریقې نه واورېد، دې کې خو شک نشته، ځکه چې د زړو مشرانو طریقه دا نه وه چې ته خپل زوی را مخکې که او شورا والا شتي یا د هغه نه غوره نور څوک شتي. دا یوه نقطه ده. خو دلته بله نقطه دا ده چې دا بیعت شرعي دی، ځکه چې کله حاکم څوک وټاکي چې د ده سره به بیعت کوئ نو دا بیا شرعي حاکم دی، د سره به بیعت کې او د سره بیعت صحیح دی، دې به اتفاق دی. پاتې د شیعهګانو مسله شوه. نو شیعهګان دا نه چې د یزید سره یې نه لګي صرف یا د معاویه سره، هغوی دا وایي چې دا خلافت او امامت دا به صرف او صرف علي رضی الله عنه او د هغه د زامنو سره بل څوک خلافت نشي اخیستی. نو د هغوی خو مسله جدا ده، د هغوی مسله هغه بالکل جدا ده. الغرض معاویه رضی الله عنه خلکو ته وایي چې زما د زوی د یزید سره بیعت وکړي. ښه، د یزید حقدارو د خلافت حقدارو معنی ده چې دې کې داسې صلاحیتونه وي چې د مشر شوی. نو دې کې دا خبره یاده کې امام ابن کثیر رحمه الله یو ناشنا قصه راوړې ده، ښه باسنه ده. امام ابن کثیر دا قصه راوړې ده په البدایه والنهایه کتاب کې. عبدالله ابن مطیع او د ده ملګري دوی لاړو په محمد ابن الحنفیه پسې. محمد ابن الحنفیه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه زوی دی، او چې د هغه زوی دی نو د حسن سره ورور دی، د حسن او د حسین رضی الله عنهما ورور دی، خو ورور سره په پلار کې دی، په مور کې نه دی. نو کله چې دوی ورغلو په محمد ابن الحنفیه پسې د یزید باره کې ورته خبره وکړه چې یزید داسې دی او یزید دا دی او دغه دی، تر دې چې د عبدالله بن مطیع دا وایي چې ان یزید بن معاویه
يشرب الخمر ويترك الصلاة وإذا شراب مسكي أو ده منزم نكي محمد ابن الحنفية وتوي ما رأيت منه ما تذكرون ده ما ندري دي توسي سواي قد حضرته وأقمت عنده ما خذ غسل يسوش في تلي كلم دي ذاك ولا ورغلوما فرأيته مواظبا على الصلاة وده منزل ربا بنديك ولا ده خير كاربي كولة توبة بل ده فقه أو ده علم ببارك بديه تبوس كو أو ملازما للسنة ده بيغمبر طريقة بيراني وريو يسوع خبر ما بعرف يولي دليل أنا أقول تقولي إن ذلك كان منه تصنعا لك ذاك يستام مخي دي سكاركو ده كارا قستاب مخي كو ريا كاريكا ولا زاني تتخخو ناقول تقولي زمان بمخي ولي كو ده زمان السؤميد وزمان السيارة لكن سليكو خودنا أقول تكيجي سؤميد تساتيات يري من زمان أقول سيري دو يا زمان سؤميدنو تاسو لدري دي جاك شراب سكري خولي دي تاسو كتشرت تاسو تيدا خولي او هغه شراب سکلو تاسو سروي نبي خو سره په ګناه کې تاسو شریک یو تاسو خلک نه کنه تاسو لپاره جایز دي چې گواہی دا څور کې چې رسته تاسو پته نه هغه دا خبره سیده مونږ لیدل نه دي وی چې لیدل نه دي نبي دعيته الا من شهد بالحق گواہی چې ورکه به حق گواہی ورکه زه د یزید مبارک نور خبرم کومه خو سید دومره ته د فسق او فجور د نسبت چې یزید ته کیږي خصوصا د شراب وسکل د شادوګانو سره لوبي او فحاشي زیناکاری والعیاذ بالله او داسې نورې خبرې پسې تړلې دي په دې کې یوه خبره هم په صحیح سند سره نه ثابته دا جدا مسله ده چې معاویه رضی الله عنه د خپل زوی له ولې خلافت ورکړو دغه جدا مسله کېدی شي خو چې بیعت ورسره وشو نو دا شریک خلیفه شو چې بیعت ورسره وشو نو دا څه شو شریک خلیفه شو اوس دا مسلې چې د به زنا کوله د به شراب څکل د به ډمې ګډولې د به منځونه نه کول د به یعنې د علماو سره ظلمونه کول دا ټولې خبرې بې سنده دي هغه مسلې د رسول حسین رضی الله عنه د قتل قصه چې دې کې د څه کردار وکړو هغه جدا مسله ده خو په اوله کې راته دا وایم چې دا کومې قصې چې نسبت یزید ته کېږي دې کې صحیح سند والا صحیح سند والا نشته بله خبره که چېرته د مسلمانانو په یو مشر کې یي فسق او فجور پکې آیا یو مسلمان حاکم چې ګناهګار او فسق او فجور پکې د خلاف ورته جایز دي نه دی جایز دا خو لا موږ دا وایو چې په صحیح سند سره دغه قصې چې نسبت یې ته کېږي د کارونو دا نه دي ثابت ښه نو یزید سره په خلافت باندې بیعت شو په شپېتمه هجري کې یعنې خبره د مخکې نه روانه وه خو بیعت شو په کومه هجري کې په شپېتمه هجري کې او په هغه وخت کې د ده عمر 40 کاله 40 کاله سبحان الله یعنې دغه پخوانو د ځوانان سړی ورته حیران شي یعنې 40 کالو د ځوان د ټولو مسلمانانو مشر دی زمونږ 40 کال وایه هله د خبرې څه نه اوري اکثر د مشران د مجلس نه وزغلي وي دی ګډې وړې وایي دوی زه بارته وایي دی به خبره نه پوهېږي او دلته د مشرتیا کوي الغرض کله چې د سره بیعت وشو دوه کسانو بیعت ونه کړو یو حسین رضی الله عنه یو عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه او دوی په زړه کې دا خبره وه چې د ده نه حقدار نور وو دا دواړه په مدینه کې وو او د دې دواړو به هر چا ډېر قدر کولی ځکه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان دي خصوصا حسین رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوسېد هر چا به یې قدر کوه نو والي د مدینې چې څوک وو هغه ته چې کله امر راغی چې دوی نه بیعت والی نو هغه هم تعدي نه شو کولی دوی ته وویل بیعت وکړئ نو هغه ورته وویل موږ له یوه شپه راکړه موږ سوچ وکړو زبیر وي عبدالله بن زبیر وي او حسین وي رضی الله عنهم هغه ورته صحیح ده تاسو باندې موږ زور زبردستي نه شو کولی ځکه دلته والي خو موجود دی د یزید کنه کنه نشته مدینه خو بغیر د والي نه کنه والي شتي خو والي دوی باندې زور زبردستي دا نشي کولی ځکه چې دا څوک دي ګوره د تاریخ څومره پټ کړی شوی دی داسې حقایق دا به نه بیان شي نو د دوی هر چا قدر کړی شي د ظلم ورسره شوی دغه ظلم نقطې د راځم خو د اول نه داسې ظلم نه دی شروع شوی الغرض چې کله دوی ته وویلی شو دوی موږ له یوه شپه راکړه نو بس دوی ووتو لاړو مکې ته عبدالله بن زبیر مخکې ووتو حسین رضی الله عنه هغه پسې ووتو لاړو مکې ته چې موږ دا بیعت نه کوو اوس په مکه کې مشر نشته دی یزید خو دې ته یې څه ونه وي ولې ځکه چې د ټولو خلکو د اکرام او قدر کوو دې که د مدینې نه لاړو مکې ته خو هلته والي څوک دی هلته مشر د یزید دی که نه مشرتیا خو د هغه دی که نه صحیح ده چې بعض خلکو سره بیعت نه دی کړی خو خلافت خو د هغه سره شتي که نه دوی لاړو مکې ته مکې کې دا خلک بعض دوی سره ملګري شو راجم شو خو چا ورته هېڅ هم نه وي ځکه چې ټول د دې نه یېرېدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسیح سره څوک خبره نشي کولی او نه څوک چللی شي عراق والا ته پته ولګېده دا جاخې والا خلک دي عراق والا نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما دې تېر شوي درس کې جمعې پر ورځ یو حدیث باندې کړی څه چې کړی وي فتنې به دغه ځینې راوځي اشاره ورته کړې دغه د فتنو ګډ دی عراق کې خلکو ته پته ولګېده چې حسین رضی الله عنه د یزید سره بیعت نه کوي او تللی دی مکې ته نو دوی وایي چې موږ هم نه یزید غواړو نه معاویه غواړو موږ علي رضی الله عنه غواړو د هغه بچي غواړو
چې دوی د مشران. نو حسین رضی الله عنه ته خطونه شروع کړ او په خطونه کې ورته شوي یعنې خلاصه د خطونه څه وه چې موږ تا سره بیعت کړی دی ولا نريد الا انت او موږ صرف تا غواړو وليس في عنقنا بیعة لیزید او زموږ په غاړه کې ګوره د چا بیعت نشته او بیعت صرف ستا سره دی دا خبرې کولې. او را به شي زه به ته حقیقت بیان کوم انشاءالله په صحیح سند سره چې جبې قلمونه دا د دوی د حسین رضی الله عنه سره وو یعنې ملګرتیا د هغه سره وه او زړونه او تورې دی د هغه ظالم سره وي کوم ظالم چې حسین رضی الله عنه شهید کړی. خو ظاهره کې دا خطونه ولېږل تر دې چې تاریخ کې راځي چې 500 نه زیات خطونه حسین رضی الله عنه ته ورسېدل. یعنې اخر مجبور شي 500 نه زیات خطونه راسي. بل داسې اندازه لګي چې یاره 500 نه زیات خطونه دا خو لوی قوم په انتظار دی یعنې یو لویه دنیا په عراق کې انتظار کوي چې څوک راشي حسین رضی الله عنه راشي. حسین رضی الله عنه خو د حقیقت نه خبر خو نه الغرض حسین رضی الله عنه یو ناشنا کار وکړو چې خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل ابن ابي طالب دی ولېږو ته لاړ شه ته د حقیقت معلوم کړه ځکه دا خطونه را روان دي او موږ نور د قصې نه خبر نه یو دا څه قصه ده. هغه وایي صحیح ده. مسلم ابن عقیل یو څو ورځې سفر وکړو لاړ کوفې ته ورسېد معلومات کول نو پته ورته ولګېده چې خلک لکه حسین رضی الله عنه غواړي. لاړ دی یو کس کور ته چې هغه ته ویل کېږي هاني ابن عروه د هغه سره دېره شو. دا ګورې تاسو د تاریخ مختصر بیان ځکه چې په یو بیان کې د پوره قصه نه کېږي خو چې تاسو تصریف سرسري دا قصه دا معلومه چې داسې چل شي او پوهېږي په وضع ده. هاني ابن عروه سره دې دېره شو او دا خلک را روان ډلې ډلې او یو او د مسلم ابن عقیل سره بیعتونه کول چې یعنې دې نایب او وکیل دی د چا د حسین رضی الله. نعمان ابن بشیر ناشنا دا نعمان ابن بشیر د امیر د کوفې د یزید د طرف نه یعنې په کوفه باندې مشر نعمان ابن بشیر دی او څوک دی نو هغه ته چا وایي چې مسلم ابن عقیل دلته ستاسو منځ کې ناست دی او بیعتونه د حسین دپاره شروع کړي رضی الله عنه. هغه ځان ړوند کړو دا حسین رضی الله عنه را لېږلی دی او د هغه د تره زوی دی یعنې خلکو د دوی ډېر قدر کوو ځکه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان دي. اوس دې ګوره امیر دی د یزید د طرف نه ذمهواري ده چې دی د کوفې د امن او د هر څه خیال وساتي خو دې ځای کې هغه ځان څه کوو غلی کوو یو ځای تر دې چې بعض کسان چې د ده سره وو د نعمان ابن بشیر سره هغوی ته دا خبر چې ورسېدو هغوی لاړو یزید پسې شام ته. یزید ګوره په شام کې دی دا اوس یاد ساتئ یزید په عراق کې نه دی ځکه چې د بنو امیه دارالخلافت چې د هغه ته هغه شام دی معاویه ملته و دی ملته رضی الله عنه معاویه. نو دې لاړ دا بعض کسان لاړو یزید پسې شام ته ورته ووایي ګوره قصه بله روانه دلته خو بیعتونه کېږي او نعمان ابن بشیر ګوره خبرې له اهمیت نه ورکوي. یزید څه چل وکړو چې کله ورته پته ولګي چې دا قصه خو دا خو بیعتونه روان دي دا خو مسلې جوړېږي اول کار هغه دا وکړو چې نعمان ابن بشیر د مشرتیا نه لرې کړو او د هغه په ځای باندې عبیدالله ابن زیاد امیر کو د کوفې ټوله جاخه د جوړه کړې ده دا عبیدالله ابن زیاد یاد یې ساتئ. دې په اصل کې په بصره باندې مشر و د مخکې نه خو کوفې ورسره م ورکړه په دواړو باندې مشر شو چې ته امیر د کوفې نه امیر ته د بصرې نه او د دې خبرې څه علاج راوباسي چې دا څه قصه روانه ده چې موږ هم پوه شو. عبیدالله ابن زیاد د شپې راغی کوفې ته او د دې مخ نه کپړه تاو کړې وه صرف د سترګې ښکارېدې په خلکو باندې تېرېدو په کوفه کې د شپې سلام به واچو نو خلکو به ورته وایي وعلیک السلام یا ابن بنت رسول الله په تا دې سلامتۍ ای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لورې زویه. خلکو دا مطلب و چې حسین رضی الله عنه راورسېدو خو د شپې راغی پټ راغی. نو کله چې هغه دا خبرې واورېدې چې یعنې حسین رضی الله عنه یادېږي او دا کیسې نو پته ورته ولګېده چې خبره څه ده رښتیا ده څه خو روان دي په کوفه کې. لاړ خپل قصر ته کوم چې د هغه شاهي قصر و د ده سره یو مري و ازاد کړی شوی چې د هغه نوم معقیل دې معقیل ته یې وویل ته داسې کار وکړه چې لاړ شه دغه کسانو پسې په مسلم ابن عقیل پسې ته په هغه پسې ورشه خو ځان به ورته ښه نه داسې ورته ووایه چې زه د یو علاقې نه راغلی یم د هغه علاقې نوم حمص ته او ما ځان سره 3000 دینار هم راوړي دي د حسین رضی الله عنه د مرستې دپاره او زه ستا سره ولاړ یم چې ته د غزې ته ورسې چې دا قصه کوم ځای کې روانه هغه ته پوښتنه کول اقه هاني ابن عروه کور ته خلکو ورسوه چې ورننوتو دا معقیل چې وی کته مسلم ابن عقیل ناست او خلکو سره بیعتونه روانه کړي دوه سره بیعت وکړو 3000 دینار یې ورکړو اوس هغوی خو د ده په قصه نه دي پوه چې دی ولې راغلی دی بس دی بیا په مخه توراتو او نوې خبر به چا له وړو عبیدالله ابن زیاد کله چې دا خبره دقه شان روانه وه اکثرو خلکو بیعتونه وکړو د مسلم ابن عقیل سره مسلم ابن عقیل خط ولګو حسین رضی الله عنه ته چې خبره تیاره ده خبره څه ده تیاره غزه حسین رضی الله عنه راووتو په یوم الترویه باندې یوم الترویه په کومه ورځ چې حج شروع کېږي اتم تاریخ چې اتم ذوالحجه حسین رضی الله عنه د مکې نه ووتو د کوفې په طرف ښه عبیدالله هغه ته پته وه چې ټوله پته ورته وه چې مسلم ابن عقیل څه چل کړی نو د هاني ابن عروه یې راووتو د چا په کور کې چې هغه دېره شوی ورته ویي مسلم ابن عقیل څه شو د عبیدالله ورته هغه ما ته خو پته نه شي کوم څه نو هغه خپل کس یې راوغوښتو هغه معقیل د دغه غلام چې
چې راغی نو ته دې پیژنې دې دغه ته وی هاني ته دې پیژنې چې هغه ته وکړو حیران پاتې شو دا ټول قصه دلته بیان کړې ده دا خو دا مطلب چې خبر زمونږ څه ده هغه پټه ده چې دې ولې چې دلته هم دی او هلته هم دی نو ډېر ګډوډ شو ورته پته ولګېده چې عبید الله دوکه راکړې ده نو بیا ورته هغه ووایي مسلم ابن عقیل کوم ځای کې دی ورته یې وایي په الله مې دې قسم عبید الله که چېرته مسلم ابن عقیل زما د خپې لاندې و ما ته دا خپل نه اوچتوله چې ته یې وینې نو عبید الله بن زیاد انتهایي و او بیا امر وکړو چې دې جیل ته واچوه مسلم ابن عقیل د مسلم ابن عقیل خبر چې کله مسلم ابن عقیل ته چې کله دا خبر ورسېدو چې عبید الله بن زیاد هاني څه کړی دی جیل ته اچولی او وهلی دی لس زره کسان یې ځان سره تیار کړو عفوا څلور زره مسلم ابن عقیل څو زره کسان تیار کړو څلور زره دا قصه ګورئ درشم په تسلسل سره یاد ساتئ چې تاسو ته اخري نقطه بیا یادوي څلور زره کسان یې ځان سره ملګري کړو او لاړ د عبید الله بن زیاد قصر محاصره کو دغه چې کوم ځای د اوسېدو د هغې نه ګیر چاپېره څلور زره کسان ودرېدو په مشرتیا د چا کې مسلم ابن عقیل د کوفې والا ورسره ټول وتي وکړه نو عبید الله ته پته ولګېده چې قصه خو یعنې دغه جنګ کوي نو مشران یې راجمع کړو مشران د کوفې چې هغه ډېر مخوري خلک وو هغوی له یې مالونه ورکړو انتهایي او ورته ویې خذلوا الناس عن مسلم ابن عقیل داسې کار وکړئ چې د مسلم ابن عقیل نه دا خلک لرې کړئ دی یوازې کوي هر څه چې تاسو کولی شئ ویې کوئ خو د ده نه دا خلک لرې کړئ د ده د ملګري چې ده سره اوس ولاړ دي دا ترې وشړئ او زه به تاسو له دا درکړم او زه به تاسو له دا درکړم او دی ورته وایي که منئ نه که نه نو د شام نه د باندې داسې لوی لښکر راولم چې داسې تباه و برباد وکړي یا خو څه ویرېدو د څو تمې پیدا شو چې موږ به مال راکړئ نو بس ورلو خپل کار یې شروع کړو نو یو زنانه به راتله خپل زوی به وړو یو سړی به راتلو خپل ورور به ځان سره روان کړو د قبیلې مشر به راغی خپل خلک به یې بوتلو او دا خلک دغه شان روانو تر دې چې د مسلم ابن عقیل سره صرف 10 کسان پاتې شو په څلور زرو کې د کوفې والا دی ښه دا د هغوی غدر او خیانت دی ګوره په څلور زره کې 10 کسان پاتې شو او نور چې ډوبېدو نو مسلم ابن عقیل یوازې ولاړو ماښام هغه 10 کسان ته یې د کوفې په کوڅو کې یوازې ګرځېدو چې کوم طرف ته لاړ شي دا څه کیسه وشو دا خو دا خلک راغلي ځان یې قربانوي دا خو دې خلکو خطونه لېږلي دي حسین رضی الله عنه ته هغه هم را روان کړی دی هلته دم خط لېږلی دی حسین رضی الله عنه ته چې راوځه قصه تیاره ده دا څه کیسه وشو ګرځېدو د کوفې په دې کوڅو کې یو ځای ته ورغی ور یې وټکو یو زنانه وه د کینده خاندان نو هغې ته یې ور وټکو وایي زه اوبه غواړم هغې وایي ته خو زه ناشنا غوندې کې څوک یې وایي زه مسلم ابن عقیل یم او زما دا قصه ده خلکو یوازې پرېښودی یم او حسین رضی الله عنه را روان دی نو هغې ورته وایي سید راځه خو زموږ دې کور ته مه راننوځه دې کور سره خوا کې یو بل کور دې ته راننوځه زه به دله اوبه او خوراک د هر څه درکړم او چا ته به څه نه وایه سید دغې ښځې زوی چې دی خبر شو دې قصې چې داسې مسلم ابن عقیل راغلی دی او د خوا کې کور کې پروت دی دا زما د مور له اوبه وړي دونه خوراک کړي هغه لاړ خبرې عبید الله بن زیاد ته وکړو عبید الله بن زیاد اویا کسان راولېږل دغه کور ته په کوم کور کې چې مسلم ابن عقیل پروت او غاټه جګړه د دوی په منځ کې وشو دی یوازې لګیا مسلم ابن عقیل په اخره کې دا چې نور وس او طاقت دغه ختم شو نو هغوی ونیو او قصر کوم چې د ایماري چې کوم قصر یعنې کوم ځای کې چې به دی کېناستو هغه ایماري ته یې ووړو عبید الله بن زیاد خواله نو عبید الله ته تپوس وکړو ته ولې راوتی وې نو هغه ورته ویې حسین رضی الله عنه سره بیعت کړی دی وایي ستا په غاړه کې د یزید بیعت نشته سره ته یزید نه منې مشر چې تا د حسین رضی الله عنه سره بیعت کړی نو بیا ورته دغه وایي د عبید الله وایي وجنم دی نو هغه ورته وایي دغه ورته وایي د مسلم ابن عقیل وایي ما له لږ وخت راکړې وصیت کوم بس هغه ورته سید نو داسې دې خلکو ته یې کتلې چې څومره ولاړو په دوی کې یو کس ولاړو عمر ابن سعد ابن ابي وقاص دا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه زوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل هم دی او د غټ انسان زوی دی نو دې پکې ولې چې دی ولاړ دی بس یې ورغی دی خو راشي په خپلولۍ کې ته د ټولو دې ټولو کې ما ته زیات نږدې ته یې نو تا ته یې وصیت کوم هغه ورته سید نو یو ګوټ ته یې بوتو ورته یې ووایي حسین رضی الله عنه ته په څه طریقه سره لیکل ولېږه چې نه راځي خلک دلته دوکهباز دي ما هغه ته خط لیکلی دی چې راوځه اوس ته داسې کار وکړه چې هر څه چې کې یعنې دا یو خدمت وکړه چې حسین رضی الله عنه ته خط ولېږه او سیچل وکړه چې هغه د لارې نه څه شي واپس شي دا خبره ګورې یاده ساتئ یعنې هغه ته خط ولېږه او سیچل وکړه کوفې والا ګوره دوکهباز خلک دي او دا ورته مشهوره خبره کړې وه په تاریخ کې دا لیکلی شوې ده وایي زما د طرف نه به ورته دا ووایي که زه وم او که زه نه وم وایي مسلم وایي مسلم ابن عقیل چې ارجع باهلک ولا یغرنک اهل الکوفه د خپل کور والو د خپل ملګري واپس کړه کوفې والا په دوکو کې چېرته رانشي فان اهل الکوفه قد کذبوک وکذبوني ته هم دروغجن کړی او زه هم دروغجن کړی تا سره هم دروغ ویلي ما سره هم دروغ ویلي رانشي او دا د عرفات ورځ ده کومه ورځ ده عرفات یعنی اتمه باندې حسین رضی الله عنه راوتی دی او دا ورځ کومه ده نهمه هم په دغه ورځ مسلم ابن عقیل شهید کړی شو د عرفات په ورځ مسلم ابن عقیل هغه شهید کړی شوی دی او حسین رضی الله عنه د مکې نه راوتی دی یو ورځ مخکې
او د دې قتل نه غوړي خبرونه دي چې د جماعت تر زوی شهید کړی شي. سبحان الله ګوره ډیرو صحابه کرام ګوره دي دغه ته ویم حسین رضی الله عنه موزه خو هغه دا سوچ کو چې نه لکه ګوره چا منه کړی دی عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، ابو سعيد الخدري، عبد الله بن الزبير د سره چې یو ځای مکې ته تلو هغه ته وی مزه د خپل رور محمد بن الحنفيه دی ټول وتوی چې کوفه ته مزه الته تلو کې خیر نشتی خو حسین رضی الله عنه زما او مسلم بن عقيل خطر علی ګلای او دا غینه مخکې 1500 خطونه خو د کوفه ولا راغلي دي خبرې هغه ګرم کړو نو په لار کې د صحابه کرامو باندې کړم د ما تاسو دا اقوالو ذکر کړي خو به برنه وخت ډیر وایي. سبحان الله په لار کې د حسین رضی الله عنه یو شاعر مخې ورغلو فرزدق کله چې د حسین رضی الله عنه په لار روانو کنه د فرزدق شاعر دا مشهور شاعر دی ولا مخې ورغی وتوی د حسین رضی الله عنه وتوی من اين كم زي رواني اغوتي من العراق زخوي د عراق نه رواني وكيف حال اهل العراق عراق ولا سنجدي يعني زخوا تربت رواني مسنجدي او تناشنا خبر وكرا قلوبهم معك وسيوفهم مع بني اميه زوني تاسردي او توري غوري د ابو اميه خاندان سره د بنو اميه خاندان سره انت توي چې من تاسري وګوري دي تاسره نه ملګرتیا دوی ټول غوري د قبل طرف کوي او تاسو ظاهر کوي چې من تاسري ابيام حسين رضی زمان سبحان الله ابو سعيد الخدري وتناشنا خبر کړي و دا البدايه والنهايه كشتي وتوي يا ابا عبد الله يا ابو عبد الله زت تقول نسيتكم زست خير خوايا ما اريد لي جدي كوفي ولا تتخطون ردي جري دو تيرا ويستي وزما دي بالله قسمي چې ما ستاد پلار نه دا خبر اوریدلی و د پلار سوکتي علي رضی الله عنه ما ستاد پلار نه دا خبر اوریدلی دا بالله مې قسمي چې هغه دا ویلو چې کوفي ولا همیشه ما سره غدر او خیانت کړی دی ما سره وفاداری نه کړی چې ستاد پلار سره غدر او خیانت کړی دی تاسو هم غدر او خیانت کی مزه وبس هغه سبحان الله وكان امر الله قدرا مقدورا والله چې سبب تقدیر کلی کلی هغه کیږي هغه ویسه حسين رضي الله عنه قادسيه علاقته ورسول القادسيه په دغه ټیم کې د مخله عمر بن سعد راغی هغه چاله لګلو مسلم بن عقيل را لګلو وتوي مسلم بن عقيل سره دا قصه شوی دا وجلې دي او هغه ما تویل چې حسين رضی الله عنه ته جواب شي نو حسين رضی الله عنه چې خبر وورید نو اراده وکړه چې واپس شم نو الته سره د مسلم بن عقيل زامنو یو څو کسان چې سره وتی په کې د مسلم بن عقيل زامن هغه ته وی تاسو پلار سره ګوردا د ظلم کړی دا وجلې دي او هغه دا خبر را لګلې چې مرزي غدر او خیانت به سره کی الته دغه زامنو چې د پلار د مرګ وورید وي زمون دی په الله قسم دا هغه وخت پورې واپس نه ځو چې صبر موږ د پلار بدل نه یاست لکه دا بل مسله جوړ شو او موږ واپس نه چې تاسو نه ځین بیا حسين رضی الله عنه مجبور شو رجیزو نو عبید الله بن زیاد ته یقیني خبر را ورسېدو چې حسين رضی الله عنه روان دی په هر حال کې راځي یو کس په سیولې ګو حر ابن یزید التمیمی او د سره زر کسان ملګری کړو د دې حر سره زر کسان ملګری کړو ویلار شه د حسين رضی الله عنه سره په لار کې ملاقات وکړي او د منکا او سید دا حر ابن یزید چې کله راغی حر ابن یزید دا ګور بل یزید دا یزید نه دی زمونږ دا مطلب دی زمونږ د خلکو چې د یزید سره بیو بس او هغه راته د شیعاګانو روافض دومره بدنام کړی دی چې تاسو مک د یزید نوم په کې مشهور ډیرو صحابه کرامو په کې یزید نومونو دا حر چې د حسين رضی الله عنه سره د قادسیه خوا کې ملو شو نو دی حر وتوی الى اين يبنى بنت رسول الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور زوی چرته رواني ناګو ته عراق ته رواني دی حر وتوی زرت دایم چې مزه او مونږ په امتحان کې ما چې تاسو موږ څنګه شو ویله هم مزه یعنی مونږ په امتحان کې ما چې ځان له ماته امر کړی او تا ته موږ سوي نه شو خو یا خو دې شي کارو چې واپس لاړ شي کوم ځای چې راغلی او یا شام ته ډایرکټ لاړ شي په یزید پسې د خپل مشوره ورکړه یا لاړ شي چا پسې په یزید پسې لاړ شي هغه مشر دی هغه سره چې به ته خبره کوي وبکې کنه خو کوفی ته مزه حسين رضی الله عنه چې موږ خو کوفی ته حر بن يزيد دير کوشش وکړو مزه او مخې ته راځي او شاته حسين وتوي ابتعد عني ثقيلتك امك زمان اخو شمور دي بوره شوی لکه مرش حر بن يزيد توي په الله مې قسمي حسين رضی الله عنه ته په الله مې قسمي کدا خبره ماته په عربو کې هر چا کړه وکنه نو داګه من بدل غستو داګه د مور نه من بدل غستو دا کوم چې تا ماته عربو کې چې هر څوک کنه چې بسر کې حکم لګیدلې کنه دا خبره ماته کړه ما دا غنم بدل غستو داګه د مور نه من غستو ولكن ماذا اقول وامك سيده نساء العالمين او تاته بس سوي مستا مور خو د عالمین د عالم د خزو مشرف سردار مور سوق فاطمه رضی الله عنها تاته بس استامور خو د جنتیانو مشره ده استامور د سردار ده د جنتیانو د زنانو استامور خو پلانینګ دا پلان تاته بس سړي ګرام موقف کې یعنی د سټیم کې سړی گیر شي چې مخ ته سوق دی حسين رضی الله عنه هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د زمانه کې زری دی نه هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې د جنت د ځوانانو سردار دی
او مور یې څوک ته او پلار یې څوک ته او نیکه یې څوک ته، یعنې کومه رشته به راټي. دلته حور ابن یزید بس ځان غلی کړو، اوس به دلته څه وایي پرېښودی، یعنې دې ځای کې هغه دلته څه ویلی نه شو. الغرض حسین رضی الله عنه راورسېدو کربلا ته، او دې ځینې واقعه د کربلا واورئ. کربلا دا د ځمکې نوم دی، د علاقې نوم دی. حسین رضی الله عنه چې کله دغه ځای ته راورسېدو کربلا ورته ویلی کېږي، نو تپوس یې وکړو دا کوم ځای دی؟ هغه ورته وایي کربلا. نو هغه ته دا خبره راویسته وي کرب و بلا، مصیبت او سخته. کرب و بلا معنا مصیبت او سخته. لښکر د عمر بن سعد راورسېدو چې دغه طرف نه راغی، اصل کې دا بل طرف ته متوجه و، خو دا کار ورته مواله شو او 4,000 کسان و دوی سره. حسین رضی الله عنه سره بیا ملګری شو عمر بن سعد، او ورته ویې داسې کار وکړه چې راځئ چې ځو زما خواله د عبیدالله بن زیاد خواله. او هغه ورته نه، د عبیدالله بن زیاد خواله خو په یو حال کې نه ځم، که هر سره وکړي خو د هغه خواله نه ځم. نو بیا ورته اوس دا حقیقت چا نه دی بیان کړی ښه. د حسین رضی الله عنه عمر بن سعد ته ووایي د 3 خبرو اختیار در کومه چې په دې کې دې کومه خوښوي. هغه ورته ویې څه؟ یوه ما پرېږده، زه به واپس لاړ شم. تا خو لښکر راوستی 4,000 کسان در سره دي، 3 کې یوه وکړه، یا خو ما پرېږده ما ته لار کولاو که زه ځم واپس ما کېږم. په دې ځای کې د واپس تلو اراده وکړه. دویمه یا ما پرېږده او لاړ به شم د مسلمانانو په یو بارډر په یو مورچه کې به پروت یم، واپس جهادونه به کوم. درېیمه یا ما پرېږده زه ځم یزید پسې شام ته حتی اضع یدي فی یده، چې د هغه په لاس کې لاس کېږدم او بیعت وکړم. دا حقیقت تاسو چا نه دی بیان کړی، یعنې پته ورته ولګېده د کوفې په قدر او په خیانت هغه څه شو پوه شو چې قصه ټوله هسې هوا ورته شه، دوکې راکوله، د تره زوی پکې شهید شو، د هغه سره خلکو قدر او خیانت وکړو. اوس دلته خبره ګرمه ده ښه ټیټ، خو که مې پرېږدی د یزید خواله ځم، خو د عبیدالله بن زیاد خواله خو په یو عقله نه ځم، نه ځي د هغه خواله، ځکه چې تره زوی وله شهید کو ولې د هغه خواله ځي؟ زه د یزید خواله به لاړ شم شام ته. نو عمر بن سعد ورته وایي سیده ته هم په یزید پسې څوک ولېږه او زه هم عبیدالله بن زیاد ته دا خبر لېږم، دا ستا دا خبره زه عبیدالله بن زیاد ته لېږم، چې هغه مشر دی د کوفې او د عراق د بصرې. ورته وایي سید کله چې دغه کس استازی چې د عمر بن سعد لېږلی په عبیدالله بن زیاد پسې هغه ورسېدو، ورته یې وایي دا خبر راغلی دی چې حسین رضی الله عنه دا 3 خبرې کوي. نو ابن زیاد څه وایي؟ عبیدالله بن زیاد وایي حسین رضی الله عنه چې کومه غوره کوي د هغه مرضي ده، چې کومه د چا خوښوي؟ د حسین رضی الله عنه خوښوي. که مکې ته ځي موږ ورته څه نه وایو ځي، که شام ته ځي په یزید پسې بیعت له ځي موږ ورته څه نه وایو، او که ځي د مسلمانانو په یو بارډر او په دغه باندې پرېوځي په مورچه کې جهاد کوي، نو هم صحیح ده، موږ له اجازت ورکوو. دغه ټیم کې بعض کسان چې د خوا کې ناست وو د عبیدالله بن زیاد، ګوره د ملګرو د ورانۍ څنګه یو کس ناست و خبیث، شمیر ابن ذی الجوشن، شمیر ابن ذی الجوشن چې دا خاص سړی و د ابن زیاد. هغه ورته ویې عبیدالله وایي څه کمزورې خبرې کوې؟ دا څه مطلب شو چې د ده کومه خوښوي؟ والله حتى ينزل على حكمك، په الله مې دې قسم ته چې سوی عقه به کوي، دا ته څه وایي چې د ده څه خوښوي هغه به کوي. او لګیا تر دې چې عبیدالله مې وایي په الله مې دې قسم چې بله به نه کېږم، عقه به کېږي څه چې زه وایم. نو دا شمیر ابن ذی الجوشن پسې ولېږو او ورته ویې د عمر بن سعد لرکه ته د ده په ځای باندې مشر. هلته عمر بن سعد خو قدرمن سړی دی، عزتمن انسان دی، ظلم زیاتی خو نشي کولی. لرکه عمر بن سعد او د شمیر ته یې ویې ته د ده په ځای باندې مشر شو. څوک یې د هغه په ځای مشر کو؟ شمیر یې مشر کو. ښه اصل کې دا عمر بن سعد چېرته روان و؟ دا 4,000 لښکر چې ورسره دې علاقې ته روان و، الری ابن زیاد هلته لېږو. خو دی ورته په منځ کې ووایي د حسین رضی الله عنه د حالات هم وګوره او بیا زه ري ته. نو هلته چې هغه د حسین سره ملاقات وکړو، نو حسین رضی الله عنه ورته وایي 3 کې یو کوم. دلته بیا ابن زیاد وایي چې نه کوي به هغه چې څه ورته زه وایم، او خبره ګډوډه شو. نو عمر بن سعد لرې کړو او څوک یې راوستو؟ شمیر ابن ذی الجوشن یې راوستو. ها شمیر ابن ذی الجوشن چې راغی حسین رضی الله عنه ته خبر راورسېدو، او ابن زیاد وایي چې دی به هغه څه کوي چې څه زه وایم. هغه وایي زما دې په الله قسم چې زه هغه څه نه منم څه چې ابن زیاد وایي. اوس خبره بالکل مخامخ شو. یعنې هلته عبیدالله وایي چې زما به مني، او هغه وایي چې زه د عبیدالله نه منم. په دې 3 کې ماله د یوې اجازت راکړي. صحیح. کله چې د کوفې دا لښکر راغی او شمیر پرې مشر، نو دا تقریبا 15,000 کسان او د دواړو لښکرې مخامخ شوې. د کوفې والا 15,000 کسان څوک چې دغه سره راغلي شمیر سره. نو حسین رضی الله عنه د ابن زیاد دې لښکر ته ووایي یو نصیحت ته کومه، د خپل ځان سره حساب کتاب وکړئ او سوچ وکړئ، هل يصلح لكم قتال مثلي؟ زما په شان سړي سره جنګ کول مناسب دي؟ وانا ابن بنت نبيكم، زه خو ستاسو د پیغمبر د لور زوی یم، او د ځمکې په دې مخ باندې د پیغمبر د لور زوی زما نه بل نه دی پاتې شوی، ځکه چې روغ مړ شوی دی.
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما او زما د ورور مبارک ویلو چې هذان سیدا شباب اهل الجنه دا د جنتیانو د ځوانانو سرداران دي نصیحتونه ورته وکړو چې د عبید الله بن زیاد د قصې نه دوی څه شي واوري او د حسین رضی الله عنه سره ملګري شي دیرش کسان د هغوی د لښکر نه راوړي د حسین رضی الله عنه سره ملګري شو په دې نصیحت سره صرف دیرش 500 نفر راوړي دیرش او کې یو الحر بن یزید التمیمی مو هغه چې بس لګلو دی ابن زیاد الحر بن یزید چې وسلم منځ کې ملاو شو هغه سره ملګری شو نو دی حر بن یزید ته خلکو وی ته امیر ته په لښکر کې تعالی مشرتیا درکړی شي ته د حسین سره ملګری کېږي هغه ته غرق شي تاسو مال اختیار راکوي د جنت او د جهنم منځ کې جنت او جهنم غوړه کېدل ته جهنم دلته جنت ضد جنت په مقابله کې جهنم غوړه کما دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیه دی د دو وجل د منلو خبره ده خیر د ماسپخین او د مازیګر د منځ ټیم راغی د جمعرات ورځ ده دا اوس یاد کړئ نو خبر په دې باندې شو چې د موضوع دوه لښکرې ولاړ دي یو لښکر د حسین رضی الله عنه بل لښکر د ابن زیاد دی چې مشر څوک دی شمیر دا قصه تاسو زم کې نه کینی کنه کینی چې په دې ځو درو چې دوی ورته په پړم شروع کړو پسر له پاسه وړي پښتو کې لګیم کنه واځي دا لکه بل جواب بل چې بل ته واړو ها د ماسپخین د مازیګر د منځ ټیم راغی اوس مسله دا دی چې امامتي وسوک کوي نو بس دا ویل چې منکم امام ومنا امام یو امام تاسو خپل شو زموږ امام خپل شو هغه ټول وینا امام به زموږ ټول حسین رضی الله عنه د دې په امامتي کې ومسکو دا فتنه ګوره ډېر خطرناک شی کنه مسلمانانو په منځ کې څنګه حالات راوړي نو بس هغه یې نو حسین رضی الله عنه پسې د ټولو د ماسپخین او د مازیګر مونځ کړی دی د ماښام د وخت چې کله راغی نو د ابن زیاد د لښکر سره چې کوم شهسواران و هغه ورو د حسین رضی الله عنه طرف ته رانږدې کېدو حسین رضی الله عنه یو ځای کې ناست ځان سره خپله توره ایښودله لږ ویده شوی مو شور شغرې مې واورېدو ویسي چلی هغه ملګرو ته ویل روان دي ستا طرف ته وی لاړ شئ پسې ورته ووایي چې دوی زموږ نه څه غواړي نو 20 کسان لاړو عباس ابن علي چې دا د ورو هغه پسې ورغی او تپوس یې وکړو وی دا څه قصه ده تاسو څه کوئ چې مخکې را روان یې هغه ورته یې خبره دا ده چې یا به د عبید الله بن زیاد مني او یا دې جنګ وکړي بله لار خو نشته مونږ دلته پراته یو یا به د عبید الله بن زیاد خبره منلی کېږي او یا به زموږ سره جنګ هغه ورته یې سیده مونږ ابو عبدالله ته وایو ابو عبدالله څوک دی حسین رضی الله مونږ ابو عبدالله ته وایو رالو په حسین رضی الله پسې هغه ته خبره وکړه نو هغه ورته ووایي چې دا نن شپه مونږ له مهلت راکوي سحر به زه به دا ټوله شپه ودرېږم خپل رب ته او د هغه سره به مشوره وکړم خپل رب سره یعنې استخاره به وکړم زه به لمونځ وکړم زه به وجاړم بیا به سهار ګورو هغه ورته یې صحیح ده ټوله شپه حسین رضی الله عنه په منځ کې ولاړ ټوله شپه یې ژړل الله ته چې کله سحر شو سحر د کومې ورځې دی دا سحر د جمعې دی سحر د جمعې ورځ ده او دې ته وقعة الطف ویل کېږي قصه د طف دا په هغې تاریخ کې به دې مشهوره ده حسین رضی الله عنه اعلان وکړو د عبید الله بن زیاد سره زما نه کېږي او نه د هغه سره قیدي جوړېدی شم دا زه نه منم اوس مشکل دا دی چې لکه دغه لښکر ته وګورو دا یو څو کسان دي د شمار او دغه 15,000 کسان دي تقریبا حسین رضی الله عنه ملګرو دا ووایي چې کله دې حالاتو ته وکړو اکثر د خپلوانو وی زمونږ او د هغوی نه کېږي دا خو واضح ده هلته لښکر زورور دی خو داسې کار به کوو چې د دې حسین رضی الله عنه په قدمونو کې او د ده په مخ کې به ټول شهیدان شو وی پرېښودی خو یوازې نه شو عراق والا شتي څوک هېڅوک نشته دا چې دي دا څوک دي دا د ده سره راغلي د مکې نه نور نشته خطونه متونه والا نه ښکاري چې راویستی دی هغه هلته دغه ووایي که نه مسلم خط ودرېږو چې ګوره قصه ټوله دوکه ده زمان هم ټول اړولي دي یو هم نشتي نو چې هغه اورېدلي نو خو به دې خو هم نه راتلو حسین رضی الله عنه الله اکبر دې منظر ته ګورئ او د شیعګانو دروغ او دجل ته ګورئ دا شهید کړی هم دغه شیعګانو دی د کربلا په میدان باندې یوازې ولاړ یوازې یو څو خپلوان او چې کله جنګ شروع شو یو راتو شهید کېدو بل راتو شهید کېدو یو راتو شهید کېدو تر دې چې ټول شهیدان شو سوای حسین رضی الله عنه چې هغه پاتې شو د هغه زوی علي بن الحسین هغه بیمار و هغه یو طرف ته پروت و هغه پاتې شو حسین رضی الله عنه ګورې سبحان الله د ورځې ډېرې برخې پورې چې دی نو ځان له ناسو څوک پسې نه راتلو یعنې ما ته اوس چې خلک ده پسې راتلو نه څه یېرېدو یعنې په هر چا یې حمله کوله خو په ده پسې څوک نه راتلو هر یو دې سوچ کوي چې یعنې ده ته به څه وایو په دې کې شمیر بن ذیلجوشن راښکاره شو اواز یې وکړو تباه شئ او هلاک شئ دا سړی هم څه نه پرېښودی ده سره به څه کوئ دا خلک یې را ګرم کړو دا لښکر یې را ګرم کړو راږدو حسین رضی الله عنه ګیر چاپېره تاو شو الله اکبر یو توره د هغه سره وه د ټول لښکر سره هغه یو به یې توره مقابله کوله ډېر نر سړی دی دا د نر سړي زوی دی او د نر سړي نوسی دی دا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه زوی دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی دی دا د فاطمه رضی الله عنها زوی دی بوزدلي نوم شیخ دی پېژني نه چې څه ته وایي لګیا و د هغوی سره لګیا و او روایت کې داسې راځي بعض تاریخونه لیکلي وي چې د زمري په شان یو ځای باندې حمله بل ځای خو دا یاده کوي چې ډېروالی په بادرۍ باندې هم زورور شي ډېر نر سړی دی دا د فاطمه رضی الله عنها زوی دی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه زوی دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی دی دا د فاطمه رضی الله عنها زوی دی
ډیروالی په بدرۍ باندې زورور کېږي. نو بیا شمیر اواز وکړو وایي د څه انتظار کوئ ورشئ پې که نه. نو یو کس سنان ابن انس النخعي هغه حمله وکړه او بیا د شمیر هم راغی او دوی شریکه حمله وکړه قبحهم الله په دې دواړو باندې د الله لعنت د شمیر او د سنان دوی حمله وکړه او د هغه نه هغه سر جدا کړو د حسین رضی الله عنه سر هغه جدا کړو. بیا دا سر ویوړو عبید الله له ابن زیاد. هسې په دې ټوله قصه کې ستاسو یو خبرې ته سوچ دی نه یزید د څه نه لا نه دی خبر چې دا تاسو ته معلومه وي. ګورئ عبید الله له چې کله سر وروړی شو نو اب کوفه کې نو داسې یو لرګی ورسره وغیره واخیستو د حسین رضی الله عنه په دې غاښونو کې وو. وی غاښونه یې ډېر مزېدار دي. وایي انس بن مالک ولاړ هلته وی والله قسم ورته وخوړو چې زه به درته ګورې بدې ردې ووایم زه به درسره دا وکړمه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قديبك من فيه لکه چې باندې تا لرګی ایښودی دقه ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکل کړی دی هم دقه ځای ښکل کړی دی. او ځکه ابراهیم النخعي رحمه الله وایي څه اشنا خبره کړې وایي که چېرته زه په هغه کسانو کې وای کومو کسانو چې حسین رضی الله عنه شهید کړی دی او بیا زه جنت ته هم بولی شوی وی که نه نو زه به په جنت کې هم د پیغمبر په مخه نه تللی ځکه چې ما له به حیا راتلی چې زه به دې پیغمبر ته څنګه ګورم ما د نو شهید کړی وایي که چېرته زه پکې وی. نو حسین رضی الله عنه شهید کړی شو. د علي بن ابي طالب زامن یعنی کم چې درونه دي یو پکې دی شهید شو حسین رضی الله عنه جعفر عباس ابو بکر محمد عثمان د شپږ کسان تقریبا د علي بن ابي طالب زامن په دغه کربلا کې شهیدان شوي دي. د حسین رضی الله عنه زامن عبد الله علي یو بل علي دی علي زين العابدين دا بل علي دی مشر علي دا دوه د حسین رضی الله عنه زامن ته شهیدان شوي دي. د حسن رضی الله عنه درې زامن عبد الله قاسم ابو بکر دلته شهیدان شوي. د عقیل په بچو کې جعفر عبد الله عبد الرحمن عبد الله ابن مسلم ابن عقیل او مسلم ابن عقیل مخکې وجل شوی دی په کوفه کې. بیا عبد الله بن جعفر زامن عون او محمد یعنی تقریبا ولس کسان د آل بیت د ټول د کربلا په دې واقعه کې شهیدان شوي دي. ولس کسان او مسلم ابن عقیل جدا دی. نو څو شو تقریبا اتلس کسان د هلته شهیدان شوي دي. دلته دا حقیقت بل یاد کړئ اگر که دا وخت لږ دی او که یو څو منټه زیات والا نو څه خیال دی چې قصه سم ختمه ده خو چې څو خبرې هغه واضح شي. دلته دا خبره یاده کړئ دا خبره چې په دغه ورځ باندې اسمان نه د وینې باران وشو او په دیوالونو باندې وینې پرتې وي او چې کم کاڼې به اوچتولی کېدو د هغې لاندې به وینه وه دا ټول دروغ دي. دا ټول څه دي دا ټول دروغ دي. د دې یوې خبرې سند نشته د یوې خبرې هم سند نشته. او سبحان الله دا خلک دا چې حسین رضی الله عنه شهید کړی و که نه د آخرت نه مخکې په دنیا باندې په دنیا کې الله په دوی عذاب راوسته. دا عبید الله بن زیاد نه دی دی بیا وجلی شوی دی یو څو ورځې بعد د مختار ابن ابي عبید په لاس باندې د حسین رضی الله عنه بدلې ترې اخیستو د هغه په لاس باندې بیا دی مردار کړی شوی دی. نو دوی باندې الله هغه عذابونه راوستي او هغه ذلتونه چې د آخرت نه مخکې الله په دنیا کې شرمولي او څنګه به نه شرمول څومره لوی ظلم دوی کړی دی. خو دلته دا خبره یاده کوي نو دا کوفي ولا وصولي جاړي دغه حقیقت پټوي. دا ماتمونه چې به سبا کېږي که نه په دې ماتمونو کې دننه دوی خپل غدر او خیانت پټول غواړي. ګورې څوم نشته. مسلم ابن عقیل له دوکه دې خلکو ورکړې ده. حسین رضی الله عنه چې کله راغی راویسته دوی دی که نه راویسته خو دوی دی د مکې نه چې راغی دوی پرېښودو بلکې دوی وجلی دی. دوی د مخامخ لښکر سره ملګري شوي دي که او بیا وروسته رالو څه کوي جړاګانې کوي چې دا وشو او دغه وشو او ظلم شوی دی او په منګه یې راړی. اصل کې دوی خپل غدر او خیانت پټوي. او علي رضی الله عنه دا خبره کړې و علي رضی الله عنه زه درته پوره خبره نه ذکر کوم خو خلاصه د هغه خبرې دا ده دا په نهج البلاغه کې دا خبره به سند شتي وایي د کوفې والا په شان غدر او خیانت والا ما نه دي لیدلي. دا علي رضی الله عنه دا خبره کوي او دغه شان حسن بن علي رضی الله عنه دا خبره هغه کړې ده. حسن بن علي د حسین رضی الله عنه مشر ورور دې خبرې ته غوږ کړې ښه کوفې والا بشران وایي ته زموږ مشر حسن ته وي هغه ورته وایي ارى والله معاویة خیرا لي من هؤلاء زما دې په الله قسم معاویه زما لپاره د دوی نه غوره دي کوفې والا. دوی خو دا ګمان کوي چې زما ملګري دي هم دوی زما د وجلو کوشش کړی دی هم دوی زما د مال د اخیستو کوشش کړی دی. د دوی نه خو مال دغه ښه دی د معاویه رضی الله عنه ښه دی. دغه شان محمد ابن علي چې مشهور دی په محمد ابن الحنفیه باندې هغه دې خپل ورور ته دا ویلو حسین رضی الله عنه وایي حسینا ان اهل الكوفه قد عرفت غدرهم بابيك واخيك. حسین ته پته نشته چې د کوفې ولا ستا د پلار او ستا د ورور سره څنګه غدر او خیانت کړی د علي سره غدر کړی د حسن سره کړی رضی الله عنهما ته بیا هم د دوی خوا روانې. هغه شاعر فرزدق ورته څه ویلو وایي زړونه یې تا سره دي او تورې د بنو امیه سره دي او ته ځې هلته د هغوی خوا له ورځې. د دې شیعګانو علما
دا یو عالم دو خبر برته وکړم. حسین کورانی فی رحاب کربلا کتاب کې دا خبره ده، وی دې خبره کې شک نشته چې دا حسین رضی الله عنه دغه کوفه ولا وجلې دي. دا د شیعاګانو خپل کتابونو کې دا خبره شته. مرتضی مطهری الملحمة الحسينية كتاب كوي ده الشيء قالوا علم ده. ولا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي، ديك الشك نشي كوفة كده علي رضي الله عنه ملقروا يسيدوا، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته، أو إمام حسين رضي الله عنه شهيد كده دام دق كوفة ولا شهيد كده. طب نور سوق قالوا بارنا نور سوق شتي هم دق خلقتي كده. مسلم بن زياد سر خيانة بلد سر خيانة نو هم دوی وجل ده وسغه وجل پس کې دل کوي پسې پټي په ماتمونو باندې په ماتمونو سره غدر او خیانت نه پټي. په ماتمونو سره غدر او خیانت نه پټيږي د شیعاګان. خلاصه د خبرې هغه ده یو څو خبرې یاد کړئ. ګور یو حسین رضی الله عنه چې په کوم ورځ شهید شوی دی نو دا زمون زونه دردېدلي دي په دې سره ورب الکعبه، او چې کلم دا قصه اورو نو زونه مو سره ټوټې شي. خو دومره ده چې په دې ورځ باندې ماتم کول، په دې ورځ باندې ځان وهل او جړاګانې کول او چغې چغارې کول دا د مسلمانانو شان دا نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. هغه سړی په من کې نه دی څوک چې د غم په وخت کې خپل مخ وي او خپل غاړه سیري او یا خپل کپړې سیري دا په من کې نه دی. دا شیعاګان روافض سریږي دي ځان چې په اوسپنو باندې وي او ځان په چړو باندې وي دا یو عذاب د الله دی په دوی باندې سره مسلط دی. حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. آیا د شهید په غم کې وګدا چلو نه کې او صرف حسین رضی الله عنه شهید شوی دی د پلارونو شهید شوی علي رضی الله عنه شهید شوی اولی د دې حسین رضی الله عنه نکاح پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وفات شوی هغه ورځ غم نه کې دوی چې دې ورځ ته پراته دي کنه نو په دې کې د دوی ټول غدر او خیانت پروت دی. خپل قصه پټي په دغه غمونو کې لکه کله چې ته کور ته رانوځي او یو ماشوم ورانه کړي او چې صرف ته وګوري ته خبره شروع کړي نه نو دې شروع په جړه باندې وکړي دا ته تصویر نه دي او کې دې چې ته خبرونه نه چې ده د څه کړي دي او چې ته څنګه کور ته رانوته دې ماشوم ته اسی وکړي ته دې خبرونه او هغه جړه شروع دې دا جړه په دې کې چې خپل یو سکاري وران کړي دا پټول غواړي نو چې په دې بجړه سره هغه پټ شي دا دې روافض شیعاګانو حال او زمونږ د ماشومان جوړ کړي چې لکه موږ په حقیقت نه یو په تاریخ نه یو دا چې کوم جاهلان دوی ته ناسي هغه بر دوی متاثر شي. الحمدلله موږ د دین نه متاثر کیږو. زمونږ موقف هغه دی د اهل سنت والجماعت حقيقي اهل سنت والجماعت اهل حديث وسلفيانو هغه د حسین رضی الله عنه سره ظلم شوی دی. حسین رضی الله عنه چې چا موجل دی او چا شهید کړی دی په غو باندې د الله لعنتي. حسین رضی الله عنه زمونږ د زړه ټوټه حسین رضی الله عنه زمونږ د زړه ټوټه ده. خو په دې ورځ باندې غمونه کول دا د اهل بدع کار دی. په دې ورځ باندې خوشالیانې کول او مټایانې تقسیمول دا د اهل بدع کار دی. من خپیو خو د خفګان طریقه دا نه ده چې موږ څه چلو کو موږ روډونو ته راوځو غمونو کو جړاګانې کو ویر ماتمونه کو. نور ولې صحابه کرام نه شهیدان شوي د حسین رضی الله عنه غوړ نه شهیدان شوي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه په محراب کې نه شهید کړی شوی. عثمان بن عفان نه شهید کړی شوی. علي بن ابي طالب نه شهید کړی شوی. نور صحابه کرام بشمار نه وجلي شوي. او دا چې موږ کینو دا ماتمونه کوو دا به کوم ورځ موږ ماتم کوو. الحمدلله زموږ په شریعت کې دا ماتمونه دا نشته نه دي څه فضیلت شي. دا ټولې دروغ کیسې دوی چې اکثر بیانوي وایي د اوبو یوه قطره نه وه اسمان په هغه ورځ جړل او ځمکې جړل او د ښځو سره والعیاذ بالله وی بیا یزید وایي چې د ښځو سره ولا زنا وکړي او دا ښځې ولا ټولې راوستې. دا یاد کړئ دا خبره چې د یزید د حسین رضی الله عنه په قتل کې لاس نشته. دا موږ د یزید دفاع نه کوو. ګورئ دا زه دې لپاره نه یم چې د یزید دفاع کوم دا زه دې لپاره وایم چې دا حقیقت دی. حقیقت به وي زموږ د حسین رضی الله عنه سره ډېر محبت دی د یزید نه. یزید د صحابي زوی دی تابعینو کې راځي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی دی صحابي دی. موږ دې سره ډېر محبت کوو خو حق ته به حق وایي دروغ خو نشي ویلی کنه. د یزید په دې قتل کې لاس هغه نشته. یزید صاحب څه کار کړی دی چې عبیدالله بن زیاد یې لېږلی و د دې خبرې د ختمولو دپاره چې دا څه قیصه روانه ده ته ورشه وګوره چې حسین رضی الله عنه څه غواړي چې دې لپاره لېږلی حسین رضی الله عنه هم جاخه نه غوښته خو دا وایي ما پرېږدئ زه ځم یزید پسې شام ته خو دغه خبیث پرې نه کړ عبیدالله بن زیاد. نو قصه چا ورانه کړې ده عبیدالله بن زیاد. یزید په کوم ځای کې دا امر کړی چې لاړ شي حسین رضی الله عنه شهید کړي بلکې دا هغه مبارک په صحیح سند سره دا ثابت دي چې کله ته پته ولګېده چې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی نو انتهایی جړلی او دا هغه کور والے ټول راغوښتي او دا هغه ټول عزت او قدر کړی دغه زنانو او بیا ورسره خپل کسان ملګري کړي او خپل کورونو ته واپس لېږلي. دا دروغ دي د تاریخ چې جنکو سره ول زیناګانې وکړو سرونه د ټولو نه پرې کړو سرونه په غشي کې ننويستو او غشي د شام په کوڅو کې ګرځول او تاوال راتاول دا ټول دروغ دي.
په دې کې څه حقیقت هغه نشته. نو د یزید په دې قتل کې رحمه الله دغه په دې قتل کې لاس نشته. نورې مسلې د یزید سره تعلق ساتي د هغې ځان له مسله ده، خو صرف واقعه د کربلا خلاصه دا یاده کوي چې ټول کار چا وران کړی دی؟ عبید الله بن زیاد او بیا شمیر، د دوی دا کار وران کړی او د ټولو نه غټ چې چا کار وران کړی هغه څوک دي؟ هغه کوفې والا دي چې حسین رضی الله عنه راوغوښتو راویویستو او بیا یې څه چلو کو؟ بې غدر او خیانت وکړو، د هغه نه شاته شو. نو دا مختصر ما تاسو ته د کربلا د میدان یو تصویر پیش کو، خو په ډېر مختصرو الفاظو کې، او که چېرته الله موقع راکړه نو انشاءالله د دې نه به درته ښه په تفصیل سره بیان کو. الله سبحانه وتعالی دې هغه ظالمان تباہ و برباد کی په آخرت کې، او الله دې د عذاب قسمه قسم نمونې ورکړي څوک چې د حسین رضی الله عنه په شهادت او په قتل کې شریک وو. او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ملاقات د حسین رضی الله عنه سره وکړي په جنت الفردوس کې. او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ زړونه هغه صحابه کرامو ته، هغه تابعینو ته، د دین مشرانو ته الله زموږ زړونه همیشه صفا ساتي. او الله سبحانه وتعالى دې موږ د دین د مشرانو په نقش قدم روان کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.